یعنی اثباتي علوم یعنی کوم علوم یعنی هغه علوم چې کته پکې کوم معلومات وړاندې کوي نو د معلوماتو د ثابتولو توقع درنه کیږي کله ثابت نکړل صحیح نه دی هغه دوی علم نه مني فرضاً که زه وایم چې ما په کلی کې د موږ په کلی کې یو هغه د یو دمګری دی که چا په غاښ درد وي ور دي سي هغه غاښ په ورشکي او دی وایي ته څه ثبوت لري زه خپله ورغلم د ما غاښ شکو دوی دې په دې نه پرېږدي دوی یو بل څوک مرولي یو بل مرولي یو بل مرولي تاسو به لیدلي دمګر دی وایي چاره وکړي خو د بل بیا نه کوي دی وایي نه دا د اصل دغه څوک چې دم ته وړاندې شوی د ده په روحي حالاتو کې خبره وه که د په دم کې کمال وای نو ټول به ښه کول که نه دا یو قسم هغه د تجربې هغه د هغه اصول دي دوی له ډېرو دقیقو تجربو لاندې یو شی مطالعه کوي بیا که ثابت سو بیا هغه د علم په صفت مني کني نه مني دې ته پوزیټیویزم وایي او په فکري لحاظ باندې او دا اګوستکن داسې یو سړی و دا سړی خیر دا خو تر دې کې د اثباتي علومو په حیثه کې یو خبره ویلې پوزیټیویزم په حیثه کې دا اګوستکن په 19مه پیړۍ کې د انسان د معرفت د انسان د پوهې د انسان په ټول تاریخ کې د انسان د معرفت یو تقسیم یې وکړو او دا ډېر مشهور تقسیم دی ډېر اهمیت ورکول کېږي دا د موږ د اسطورې په درس کې په درد خوري هغه وایي چې د انسان معرفت له آدمه تر دې دمه له درو مرحلو تېر شوی دی وایي په اوله کې د انسان معرفت اساطیري معرفت و وروسته بیا په لرغوني یونان کې داسې کسان پیدا شول چې هغوی د عقلاني معرفت شروع کړو یعنی هغوی له تعقل نه استفاده وکړه فیلسوفان پیدا شول دا د بشر د معرفت دوهم پړاو دی اول پړاو یې اساطیري معرفت دی دوم پړاو یې عقلاني یا تعقلي معرفت دی او دریم پړاو چې بعد له رنسانس په دې دوه درو وروستو پیړیو کې شروع شوی دی حتی د ځینو په قول د دکارت زمانې فرانسیس بیکن د زمانې دا دوه ډېر مهم خلک دي پکې دا 200 کاله پخوا تېر شوي دي 400 کاله پخوا بیکن لږ پخوانی و په هر حال دا چې دا بیا د تجربي معرفت دوران دی په دې کې اوس فرق څه شی دی یو مثال به درکړم 15,000 کاله پخوا 4,000 کاله پخوا مصریانو ډېر عجیب طب درلود تاسو به لیدلي یا مومیایان چې به کول دا اوس هم دا کار کول ډېر مشکل دي خو که تاسو اورېدلي د طب علم پلار بقرات یادیږي تاسو به اورېدلی بقرات د رښتیا یو څوک و 2,500 کاله پخوا اوسېدو یونانی و نو چې 15,000 کاله پخوا مصریانو دومره پیچلی طب درلود عملیات به کوو د مغزو عملیاتو د قسم پکې وې په د مصریانو کې او دا خپله د مومیایي کول ډېر پیچلی کار و هغوی ته ولې موږ د طب د علم د ابتدا هغه نه ورکوو مقام نه ورکوو او بقرات د طب د علم پلار ګڼو یا یو قسم شروع کوونکی ګڼو علت یې دا دی چې د هغوی طب په اساطیرو باندې له اساطیرو سره شریک و فرضاً داسې به ویل یو څوک به زکام شو وایي واخله دغه هغه وخوره که نه خو بیا دوی خدای و هامون فرضاً وایي د آمون معبد ته هم ورسه هلته نظرونه هم وروړه او بیا نه پوهېږم داسې دعا هم وکړه بیا نه پوهېږم له پلاني قبره راتاوسه او دغه دوا هم وخوره بیا به جوړ سي هغه دوا کې به اثر و خو دوی دغه طب او دغه نورې خبرې نه سوی سره بېلولی هغه نورې خبرې چې موږ نه منو نن سبا موږ ورته خرافات وایو موږ او تاسې دا ورته لیکن بقرات داسې یو څوک و چې هغه په اولین ځل د خرافات او طب سره بېل کړل هغه نه بابا دا د آمون معبد ته په تګ باندې هېڅ هم نه کېږي همدغه دوا وکار ده دا هغه ده دغسې یو خبرې وکړه یعنې هغه خبرې وکړه چې ساینس یې کوي خو د یونانیانو ساینس چې و هغه ډېر ابتدایي و د هغو ډېرې خبرې عقلاني وې هغوی به فرضاً منطق علم پکې مخته تللی و هندسه عقل غواړي ډېر زیات ریاضي دغه شیان پکې ډېر و نو دوی وایي د سقراط چې د ځکه اعدام سو چې د اساطیري معرفت په خلاف قیام وکړو او ویې غوښتل چې تعقلي معرفت راولي یعنې د خرافاتو او د البته موږ او تاسو خرافات ورته وایو وروسته به معلومه سي چې دا مشکله خبره ده یو شی چې موږ نه منو یا موږ ځینې لري نو ولې ورته خرافات وایو ډېر پیچلې قصې لري یعنې د عقل زمانه پیلوله د انسان په تاریخ کې نو د اساطیرو پلویانو د اعدام کو بیا وروسته د اوسنی تمدن چې شروع شوی ده د 200 کاله اوسنی تمدن دا تجربي تمدن ده دا د ساینس په تجربه ودروو هر شی به تجربه کوي بیا به مني کې نه مني هېڅ تعقل هم نه مني دا داسې یو تمدن ده یعنې تعقل مني خو علمي مقام هغه وخت تعقل ته ورکوي چې په تجربه هم ثابت سي کې نه مني د بشر په معرفت کې دا درې دورانه اټکلی شي او موږ نن خبرې کوو په اسطوره خبرې کوو او اسطوره د اساطیري معرفت بنیاد دی نو ته به ووایې چې بابا دا خو سقراط 2,500 کاله پخوا دا دوران طی کړی و اوس موږ خو بیخي په دې 21مه پیړۍ کې اوسو نو اوس له دې اسطورې څه بلا غواړو دا سوال پیدا کېږي دې سوال ته به جواب ورکړم په طریقه له مخه به بل څه درته وایم چې موږ ولې ضرورت لرو د اسطورې په باره کې ډېر فکر ته او ولې په ادبیاتو کې ډېر اهمیت لري دې ته به لږ وروسته جواب درکړم خو اول به دا درته وایم چې د اسطوري اساطیري معرفت څنګه وي ته نه په خرافاتو سړی نه خلاصېږي چې اسانه لنډه لاره ورته پیدا کړي دا خرافات یې داسې جادوګري خپله د اساطیري معرفت
یوه برخه ده که نه. دا څنګه یي؟ دا داسې یو د صوفیانو د یو مثال به درکم. صوفیان 3 اصطلاحات لري. دا اصطلاحات د دې لپاره پکارېږي دا زه کوم خبر درکوم. دوی یو 3 ډېر مشهور اصطلاحات لري. یوه ته وایي علم الیقین. علم الیقین څنګه یي؟ فرضاً زه وایم چې هغه ده مڼه داسې یو میوه ده او داسې سره یي او زیړه یي په ونو کې او خوند یې داسې دا خبرې تا ته کومه تا لپاره دا مڼه هغه کومه معرفي کومه ته مې پرې پوه کړې. دا په حقیقت کې علم الیقین ده. د علم له لارې مې ته پوه کړې د معلوماتو له لارې. بیا یو بل شی ده. صوفیان یو بل اصطلاح لري هغه ته وایي عین الیقین. عین په عربي کې سترګې ته وایي. عین چشمې ته هم وایي که نه ده سترګې ته هم وایي. عین الیقین یعنې هغه یقین چې بیخي ووینې. نو که زه داسې وکړم چې له دې باغه مڼه راوشکوم او تا مخې ته کېږدمه دا په حقیقت کې د مڼې په حصه کې عین الیقین سو. خو بیا هم زما او د مڼې ترمنځ فرق دی. ما مڼه وپېژندله خو زه خو مڼه نه یم. نو بیا څه کېږي؟ که چېرته البته دا کار نه کېږي خو تصور داسې وکړئ که زه خپله په مڼه بدل سم دا حق الیقین دی. یعنې که چیرې پېژندونکی او د پېژندلو موضوع یا پېژندونکی او پېژندل شوی بیخي سره یو شی سي دا حق الیقین دی. دا صوفیانو د دې لپاره جوړ کړي دي چې له خدای سره د وصال لار همدا ده چې که ته بیخي د خدای برخه وګرځې. که دا البته ملایانو دا خلک به دې شي مخالفت کوي خو صوفیان هم دا خبرې کوي که نه. البته ځینې ملایان نه کوي ځینې کوي خو دا ډېرې قصې دي. خو دا ما د هغه لپاره درته ویل اساطیري معرفت کې دا یو خصوصیت دی چې هغه سړی له هغه موضوع سره بیخي یو شان سي. یعنې بیل نه وي. د معرفت د پېژندلو موضوع خو طبیعت دی. د شاوخوا چې څه ګورې دغو پېژندلو ته علم وایي که نه. اساطیري انسان له طبیعت سره بیخي وصل دی. هغه هېڅ له هغه نه بېلېدی نه سي. دومره عمیق ارتباط سره لري لکه زه او ته چې لرو. زه او ته هم البته بیل یو خو بیا هم چې انسانان یو په ډېرو شیانو کې سره یو شی یو. دوی له طبیعت سره همدغسې وصل خلک ول او دوی ډېر عمیق احساس کوو د طبیعت په حصه کې. یو خو اساطیري معرفت حسي معرفت دی. یعنې ډېر زیات نږدې حالت لري هغه له پېژندل سوي شي ته. یو بل خصوصیت یې دا ده چې تخیل پکې ډېر پیاوړی دی. دا ډېر ښه مثال در کړم. په ماشومتوب کې په لښته سپاره سوي یاست ګرځېدلي یاست حتما د اس ګمان هم پرې کړی دی. یقین ولرئ په لویین چې په اس سپاره سوي یاست دومره به اس سواري خوند نه در کړی او د اس به د رښتیا اس نه در معلوم سوی لکه په ماشومتوب چې په لښته سپاره سوي یاست او په خیال کې ور د اس ګمان پرې کړی دی. وایي د اساطیرو د زمانې انسان چې به په خیال کې څه وګرځېدل او هغه به یې ومنل نو هغه به دومره رښتیا ورته معلوم سول چې موږ ته اوس د رښتیا شیان هغومره رښتیا نه ښکارېږي. اساطیري انسان وایي لمر راوخوت داسې ورته وکتل وایي لمر خاندي. خندا خو د ژوندي موجود او د انسان وایي ضاحک حیوان ده که نه دا تعریف ده وایي نور نه خاندي انسان خاندي. دا خو د انسان او د ژوندي موجود کار دی. موږ نن سبا داسې د شاعرۍ لپاره استعمالوو داسې به استعاره ګڼو چې لمر خاندي که نه مجاز یې ګڼو. هغوی د زړه له تله دا منله لکه ماشوم چې د زړه له تله چې کله په لښته سپور سي ورته اس ښکارېږي. نو د هغوی د اساطیري دوران انسان له خپلو خیالونو له خپلو کیسو له خپلو افسانو له خپلو روایتونو د رښتیا معنا اخیسته. دوی به بیخي همداسې ده. ګورئ که زه دلته تصور وکړم چې دلته یو سیوری ده او وایم چې دا بلا ده که داسې سیوری یم وي که زه د بلا ګمان پرې وکړم او د زړه له تلې ورته وکړم هغومره دغه سیوری په زورور شي بدلېږي لکه بلا. د شپې خو به وېرېدلي یاست که نه. دا اساطیري انسان دغسې یو شی و. دا خو د اساطیرو په حصه کې یو څه خبرې سوې. اوس به د اساطیرو یو تعریف ته رسم. اساطیر معمولا یو قسم قصې روایتونه خو داسې قصې چې پخوانو خلکو په هغوی ایمان درلود او هغوی دا قصې د دې لپاره جوړې کړې وې یا د دې لپاره منلې وې چې دنیا ورباندې وپېژني. وایي ښه سوال به ورته پیدا وایي دا انسان نو څنګه پیدا سوی دی. دوی به قصه جوړه کړه. دا قصه به چې څنګه جوړېده د دې ماهیت ته تر اوسه بشر نه ده رسېدلی. البته هغه خلک چې په یوه دین باندې عقیده لري هغوی اوس هم وایي چې دا حقیقت ده. اوس هندویزم والا مسلمانان ټوله هغه کوم چې عقیده نه پرې لري هغوی ته دا قصې داسې معلومیږي چې یو وخت خلکو منلې او ایمان یې پرې درلود اوس یې نه مني. خو دلته یوه خبره ده که چیرې اساطیر داسې قصې چې یو وخت خلکو ایمان پرې درلود او اوس یې نه لري نو اهمیت یې څه د زادونه بحث پرې کوو قصې یې تېرې شوې که نه. البته په قرآن شریف کې چې اساطیر الاولین وایي تقریبا مطلب یې همدا وي خو دلته هغه د قرآن شریف خبره نه ده. دلته یو بله خبره ده د ادبیاتو خبره. دلته ډېره مهمه خبره اوس زه درته کوم. وایي که چیرې انسان په پیړیو په زرګونو کلونو یوه تجربه کړې یوه نظریه یې منلې یو ایمان یې لرلی نو یو وخت کله هغه ایمانه دی منکر هم سي هغه ایمان یې په وینه کې شته. فرضاً زه 2 کلن وم. فرضاً په 2 کلنۍ کې ما یو سپی لیدلی و چې زه یې داړلی وم. دا خبره مې په لوینې بیخي هېره ده خو په خوب کې ممکن بیا هم
هماغسې یو سپی ووینم دا د موږ ویرې د موږ تشویشونه د موږ خوبونه همدا دا شی دی دا عینا لکه څنګه چې یو فرد همداسې تجربه لري ټول بشر هم لري د انسان په صفت موږ له خپلو تیرو هیرو خاطرو تجربو یېرې کړي هم دي خو لرې کېدای نه سو هغه په خوبونو کې راځي هغه په ادبیاتو کې راځي هغه په شعرونو کې راځي لکه یو شی چې یو وخت و اوس هم هېر دي دا دغسې یو حالت دی نو وایي چون انسان د تجربي ساینس په زمانه کې انسان د خپل تجربي معرفت په زمانه کې صرف یو ډېر محدوده زمانه تېره کړې ده انسان د خپل عقلاني معرفت په زمانه کې هم ډېره محدوده زمانه تېره کړې ده لیکن انسان د خپل اساطیري معرفت سره بیخي ډېره زمانه تېره کړې ده او له بلې خوا عقلاني معرفت او تجربي معرفت د ایمان برخه نه ده په یو شي باندې هغه دی وایي او چا ویلي دي چې هېڅ دوه اوبو ته وایي په کیمیا وایي دی بابا زه څه کوم که نه معلومات لري لیکن ایمان نه پرې لرو دا باور لرو چې دغسې به دا به رښتیا وي لیکن نور کوم تعهد نه ورته لرو کوم احترام نشته کومه ویره هم په زړه کې نه ایجادېږي لیکن که ته ایمان ولرې په یو شي باندې تا په زړه کې یوه ویره لاره کوي یو احترام لاره کوي ایمان زور خو تاسې لیدلی دی که نه ایمان ډېر زورور ده په انسان باندې نو انسانانو په زرګونو کلونو له ایمان سره ژوند کړی دی او ایمانداره پاتې سوی دی البته دا ایمان به یا به حق و یا به ناحق هغه د موږ د بحث موضوع نه ده اوس موږ او تاسې حاضر نه یو چې د هندوانو ایمان ومنو خو لیکن د هندوانو لپاره یو ایمان ده لکه په تا چې د خپله کلمه اثر لري په ده باندې هم هماغه لري یعنې موږ له یو بل ځایه بحث کوو که نه دا دینی بحث نه ده نو انسانانو چون په زرګونو کلونو بلکې له عدمه تر دې دمه بلکې د خپل تاریخ یو ماقبل تاریخ ډېره لویه برخه یې په اساطیري معرفت په زمانه کې تېره کړې ده نو اوس که دی له دغو اساطیرو منکر هم یي اوس که نوي تمدن دی ترې لرې کړی هم یي خو په ده باندې اثر لري نو په موږ باندې اثر ډېر دی له دې نه خلاصون نشته نو ادبیات معمولا هغه د موږ تېرې هېرې خاطرې دي یو شاعر یې راپه یاد کړي اوس به زه په دې باندې درته خبرې وکړم چې دا زموږ تېرې هېرې خاطرې ولې په موږ اثر لري په دې کې دوه خبرې دي ګورئ انسان چې دا یو شعور لري یو لاشعور لري شعور یې څه شی دی د انسان د ذهن هغه برخه چې دی ورنه خبر دی هغه د شعور دی دا د ما د شعور برخه ده چې ستار سعادت یو شاعر دی لیکن په یو کلنۍ کې که ما څوک لیدلي او یو تجربه مې کړې هغه خو مې هېره ده هغه د ما په ذهن کې شته خو د ما هېره ده د موږ د ذهن هغه محتویات دا زده کوئ دا ډېر په درد خوري د موږ د ذهن هغه موضوعات د موږ د ذهن هغه محتویات چې زموږ هیر دي اوس هغه زموږ لاشعور دی او زموږ د ذهن هغه محتویات چې زموږ په یاد دي هغه زموږ شعور دی دا لاشعور هم مراحل لري د ځینو کسانو په نظر دغه اوس د دیدارخان ناصر لاسه داسې نیولي دي که نه ده ورته فکر نه ده دی پرې پوه نه ده لیکن ډېر زر پرې پوهېدی شي یو ډول لاشعور داسې ده چې ته ډېر زر لږ څه فکر ورته وکړې داسې متوجه کېږي چې زه په څه حالت کې یم لیکن په هغه وخت کې شعور کې دا شی نشته ځینې بیا لږ څه پیچلي حالت دی دا ګوره کله وایي ته یو خبره مې په زړه ګرځي خو رایادېږي نه ډېر به تاسې دا خبره کړې والا په زړه مې ګرځي خو دا هم لاشعور ده خو چې لږ څه ځان په تکلیف کې ممکن در په یاد شي بیا خو یو ډول لاشعوري محتویات هغه یي چې تقریبا هېڅ نه رایادېږي متاسفانه کله په خوبونو کې راځي اوس به زه خبره ته وکړم د انسان خوبونه څه شی دي په حقیقت کې د انسان خوبونه تر ډېره حده د انسان د ذهن هغه لاشعوري تجربې دي محتویات دي موضوعات دي چې په خوبونو کې راځي په خوبونو کې یې وینو موږ هغه شی دی نو که تاسې خوبونه لیدلي اکثر وخت بې معنا غوندي یعنې منطق خو نه وي پکې په خوب کې زه الوزم په ښار باندې دا د موږ په ورځني ژوند کې کومه معنا نه ورته پیدا کولی شي ته داسې عجیبه غوندې خبرې دي دلته اوس څه خبره ده وایي کله چې لاشعور خبرې کوي هغه د شعور په ژبه خبرې نه کوي هغه خپله ژبه لري د لاشعور ژبه د سمبولونو ژبه ده ګوره دا هغه د اساطیرو د سمبول هغه دا ده سمبول څه شي ته وایي هر هغه شی چې ممکن څو معناوې ولري په یوه حالت کې په یوه وار هغه سمبول دی فرضاً که زه ووایم دلته ساعت ده د دې معنا هم دغه ساعت ده هم د دې معنا وخت ده او که دا چې زر تېرېږي هم یې معنا دا ده چې وخت زر تېرېږي هم چې دا د ما شاته ده زه یې نه وینم نو زه له خپل وخته ناخبر یم که دا ټولې معناوې ځینې واخلې دا په حقیقت کې د خپل وخت د تېرېدو له قصې نه ناخبره یم که نه دا په حقیقت کې سمبول سو که نه که زه ووایم شپه ده که زه شاعر یم ووایم شپه ده او له شپې نه مې مطلب د علم تیاره یي د امنیت نشتوالی یي د عدالت نشتوالی یي د زلفو تیاره هم یي پکې سمبولونو کې کله ته متضادې خبرې سره یوځای کېږي دا سمبولیکه معنا ده د لاشعور ژبه چې ده هغه په سمبولیکه ژبه خبرې کوي
خوبونه چې دي خوبونه به تاسو لیدلي ته به یو څوک په خوب ووینې په عین حال کې به هغه یو بل څوک هم وي هغه سړی به په کابل کې خو په عین حال کې به فکر کوي چې په کندوز کې هم دی هغه سړی خوبونه تاسو په یاد دي که نه دا هغه نه وي او کله کله یو څوک ووینئ چې معنا نه ځینې اخلي دا څه شی دی په حقیقت کې هغه سمبول ده هغه څو معناوې لري او هغه د لاشعور ژبه ده هغه زه پرې پوهېږم نه خوبونه د لاشعور دریڅه ده هغه کړکۍ ده چې موږ له هغه نه خپل لاشعور وینو خو اوس به بیرته اساطیرو ته راسم وایي لکه څنګه چې زموږ خوبونه زموږ د فردي لاشعور دنیا ده یا یوه کړکۍ ده چې ځینې وینو یې خپل فردي لاشعور د انسان اساطیر د انسان د جمعي لاشعور دنیا ده لکه څنګه چې د موږ خوبونه ډېر مهم دي او د موږ د الهام لویه منبع ده دغسې اساطیر د ټول انسان لپاره د ډېرو خبرو منبع ده ولې جمعي لاشعور څه شی دی دا اوس په دې بحث کې ډېر په درد خوري په لاشعور خو پوه سوئ د موږ د ذهن هغه برخه چې د موږ هیره ده لکه د ماشومتوب د وخت یوه خاطره لکه 15,000 نورې قصې او ګورئ هغه وایي روانشناسان وایي چې د انسان د ذهن ډېره لویه برخه د لاشعور ده یوه وړه برخه د شعور ده او موږ کله کله ګورئ یو بد ځینې خلک به هم لیدلي دروغ وایي دی خپله هم پوهېږي چې دروغ ویل بد دي لیکن بیا هم وایي په حقیقت کې د ده شعور په دې پوهېږي چې دروغ بد دي خو د ده لاشعور دی نه پرېږدي لأن لاشعور په موږ باندې حکومت کوي د موږ اخلاق د موږ خویونه د موږ عادتونه د لاشعور په حکم چلیږي اوس مې بله خبره ته کوله یو دا د شعور او د لاشعور فرق چې په بنیادي ډول وکړو هغه یو روانشناسو ارواپوه هغه زیګمونډ فروید نومېدو دا سړی په 1939 کې مړ دی او یا څو اویا کاله کېږي چې مړ دی د ده یو شاګرد و هغه کارل ګوستاو یانګ نومېدو کارل ګوستاو یانګ په 1961 کې مړ دی نو نه ډېر څه پوره هغه سو 50 کاله پخوا مړ دی دې سړي چې ده فروید د لاشعور کشف وکړو چې د انسان د ذهن ډېره لویه برخه لاشعور دی او په دې څه کې ډېرې مهمې خبرې وکړې چې د دنیا په تاریخ کې په علم په تاریخ کې ډېر لوی اهمیت لري د ګوستاو یانګ یو بل کشف وکړو هغه ویل چې انسان نه یوازې فردي لاشعور لري زه نه یوازې هغه لاشعور لرم چې د ما له پیدایش ته یا د مور له ګېډې شروع کېږي د ما په برخه کې بلکې وایي ټول انسانان یو جمعي او مشترک او ټولیز لاشعور هم لري چې هغه له آدمه تر دې دمه د انسان ټولې تجربې دي پکې او دی وایي که فرضاً وایي د 15,000 کاله پخوا یو هغه ته ورسې یو ودانۍ ته ته به فکر کوې لکه یو څه چې دې ورک وي لکه یو څه چې در یادېږي تاسو به تللي زیارتونو ته ډېرو قدیمو زیارتونو قدیمو ودانیو ته هلته چې ګرځئ داسې فکر به کوئ چې لکه یو وخت چې تاسو هم دلته وایي نه پوهېږم ما خپله دا تجربه کړې دي داسې کېدی سي کارل ګوستاو یانګ وایي دا په حقیقت کې د موږ هغه ټولیز لاشعور راته وایي هغه د انسانانو مشترکه تجربه راته وایي که نه چې او دا هغه ده د موږ غور نیکونه دې ځای ته راغلي وو او د هغوی تجربه لکه ګوره د موږ د خپلو نیکونو رنګ اخلو کړه وړه یې اخلو خویونه یې هم اخلو او یونګ وایي چې موږ یې حافظه هم اخلو خو هغه حافظه چې اخلو هغه لاشعوري حافظه ده دا د موږ کیسه دی دا وایي نو چون انسانانو د خپل ژوند ډېره لویه برخه په اساطیري ایمان او معرفت کې تېره کړې ده په اساطیري ډول ژوند کړی دی نو اساطیر که موږ له خپل ذهن سړلي هم دي د موږ په جمعي لاشعور کې د موږ په ټولیز لاشعور کې شته زه یو مثال درکړم یو شاعر ډېر لوی شاعر تېر شوی په هغه کې په اروپا کې ډېر لوی سړی دی همیشه مې په یاد مقاله مې ورته لیکلې وه یو وخت اوس مې داسې کېږي دی وایي دا سړي ویل دا په 14مه پېړۍ کې تېر شوی ده په میلادي دی وایي دی د روم ده د ایټالیا ده وایي همیشه په خوب کې مې لیدل چې یو سړی ده داسې چنګ پوزه لري داسې څه ورته وایو عقابي غوندې پوزه ده داسې که نه داسې پوزه لري او همیشه په خوب کې راځي او ما وژني توری په لاس کې دی به بیا د شپې له خوبه پرې راویښ شو په دې خوب باندې دغه ویره همیشه ورسره وه دا اروپایان خو چې دي دا ډېر بلا خلک دي خپل تاریخونه ډېر لیکلي دي که نه بیا یو مورخ را ولاړ شو بیا د دې شاعر په کیسه کې تحقیق وکړو چې دی ولې داسې خوب ویني بیا یې ولیدل چې د ده له ژوند نه 1,500 کاله پخوا د ده یو نیکه و د یو نیکه و په پخواني روم کې اوسېدو او امپراتور د هغې زمانې چې چنګ پزه یې وه همغسې رنګ و هغه په توره باندې داسې مخامخ وژلی و او د ده غور نیکه یې وژلی و یعنې په حقیقت کې هغه ویره ده ته هم را رسېدلې وه زه به د جمعي لاشعور یو حیواني مثال درکړم تاسې به اورېدلي چې حیوان که هر څومره زړور وي له اوره ویرېږي د شپې چې بل کوي اورېدلې به مې یا د اته له چراغ له رڼا ویرېږي په دې کیسه کې ویل شوي دي چې وایي د دې اصلي وجه دا ده چې په لسګونو زره کاله پخوا دنیا یو ځل ډېره توده سوه دنیا ټول ځنګلونه وو ځنګلونو اور واخیستو دا ځنګل باندې به اور بل سو فرضاً حیوانات به ډېر کې مړه سول یو څه بې پاتې سول هغه به نورو ځنګلونو ته لاړل دا اورونه بیا په زرګونو کلونو بل وو بیا به دوی له دې اوره وتښتېدل بل ځنګل ته بیا به بل اور کې بیا اور بل سو په دې شکل سره په هغه زرګونو کلونو کې د دوی په جمعي لاشعور کې یو
یو عجیبه ویره له اوره پیدا شوه. اوس هغه اور نشته، خو دوی ویریږي. یو بل مثال یې درکړم د جمیل شعور د حیواناتو. سپي خو م ساتلي دي. دا سپو ته وګورئ، کله چې ډوډۍ خوري یا هډوکی خوري، سترګې داسې نه لکه د انسان غوندې اوړي راوړي، داسې دې خوا ته ګوري لکه داسې یو حالت کې لکه یو څوک چې حمله پرې کوي او دی ځان ساتي. لیدلی به مې دوی وایي، دا عالمان وایي د دا چا چې په دې ساحه کې تحقیقات کړي دي، هغه وایي چې سپی خو اصلا لیوه ده، یعنې د لیوه ذات ده، بیا وروسته انسان اهلي کړی ده، بیا بدل شوی ده، کېدې دا همغه شی. نو هغه بل توربري تر اوسه وحشي پاتې ده او دی اهلي شوی ده له انسان سره. وایي هغه د ځنګل د وخت خاطره د ده په لاشعور کې شته. په ځنګل کې څوک مفته شی نشي خوړی. په ځنګل کې چې دی ښکار کوي، هره لحظه امکان لري چې د ده په ښکار باندې نور حمله وکړي. نو دی باید داسې وګوري، هرې خوا ته باید وګوري. سپی باوجود دې چې په زرګونو کلونو کېږي چې د انسان په کور کې اوسي، انسان یې د په ډوډۍ باندې حمله نه کوي، لیکن هغه خاطره ورسره شته. ټولیز لاشعور هم تصور کړو څنګه شی دی. نو وایي انسانان هم ټولیز لاشعور لري. دا لاشعور چې ده، چون انسانانو په زرګونو کلونو له خپل پخواني معرفت، له اساطیري معرفت سره ژوند کړی دی، اوس هم لکه په خوب کې چې په یو شي پسې ګرځي، په ادبیاتو کې هم په هغه پسې ګرځي. یونګ وایي، دا کارل ګوستاو یونګ چې ما یاد کړو، دا یو ډېره عجیبه خبره کوي، سړي زړه ته لویږي. دی وایي لوی شاعر، لوی لیکوال البته هنري لیکوال مطلب ده، محقق مطلب نه دی، لوی ناول لیکونکی داسې وایي دا هغه خلک دي یا لوی هنرمندان ټوله، وایي دوی هغه کسان دي چې د ټولیز لاشعور د چینې په غاړه ناست دي او له هغه ځمکې مرغلرې راباسي لاندې. او هغه کوم چې لوی شاعران، لوی هنرمندان او لوی انځورګران، لوی ناول لیکونکي نه دي، هغه له دې لاشعور له چینې نه لږ لرې اوسي. چون د ټولیز لاشعور په ټولیز لاشعور کې د انسانانو مشترکه تجربه ده. زما تجربه هم ده، ستا هم ده، ستا هم ده، ستا هم ده، ستا هم ده. نو کله که یو شاعر خبره وکړي، هغه په موږ ټولو ښه لګېږي که واقعي شاعري. دروغ شاعر نه کنه. اوس که زه شاعري وکړم دا دروغ شاعري ده. دا ګورې زه ځکه نه کوم کنه چې دروغ شاعري خوند نه کوي. که زه واقعي شاعر یم، که زه خبره وکړم د ما خبره په داسې فکر کوي چې ولا دا خبره خو د ما په زړه کې داسې اکثر وخت هم دا نه دی ویلي، دا خبره خو زما په زړه کې هم ګرځېده. دوی وایي، دا کارل ګوستاو یونګ وایي چې دی اصیل شاعر دی، دی د ټولیز لاشعور نه د استفادې کولو چل زده امکان لري، دغه توان لري، هر څه چې ورته وایست. نو دی له هغه څخه خبرې راوباسي، چون د موږ په تیرو پیړیو کې د موږ په نیکونو کې هم هماغه تجربه تکرار شوې ده او موږ ته په غریزي ډول را رسېدلې ده. هغه داسې ودې دې ته غریزي پوهه هم ویلی شي. نو د موږ په لاشعور کې دا ټوله ده، په ټولیز لاشعور کې. نو فکر کوو چې دا خبره خو زما هم وه. لکه په خوبونه چې د فردي لاشعور پیداوار دي، اکثر وخت خوب وینئ، په خوب کې درته یادېږي چې دغسې شی خو تا پخوا هم لیدلی و. یاد به مې په خوب کې دا درته تېرېږي، خوب وینئ دغسې شی خو لکه چې یو وخت ما پخوا هم لیدلی و. هغه تجربه مې رهي. نو وایي لوی شاعران هغه دي چې جمیل لاشعور له چینې په غاړه ناست دي او مرغلرې راایستلی شي. هغه څوک چې له دې لاشعور له چینې نه لږ لرې ناست دي، هغه هېڅ نشي، هغه فردي خبرې کولی شي. هغه داسې خبرې نشي کولی چې ټول انسانان فکر وکړي چې دوی د زړونو اواز دی. نو اوس به بیا اساطیرو ته راسم. وایي خوب لیدل د یوه فرد اسطوره ده او اسطورې چې دي د ټول بشریت مشترک خوبونه دي. په دې کې به یو بل مثال هم درکړم، بیا به اساطیرو ته لاړ شم. دا اساطیرو سره تعلق لري. دا ابن عربي به مې اورېدلی، یو ډېر لوی صوفي تېر شوی دی په 9مه هجري پیړۍ کې، ډېر لوی د وحدت الوجود دغه دا فلسفه او دا قصه ده جوړه کړې ده. دا موږ او تاسې وایي منصور وحدت انا الحق ویل، دا هغه ده، د وحدت الوجودي صوفي نه و، پخوا نه ول. ګورئ دې ته م پام وي، دا د موږ له مشهورو غلطیو کې ودا ده که نه. دا وحدت الوجود تصوف چې ده په فکري لاس باندې وروسته جوړ شوی ده، په دې 200 کاله پخوا جوړ شوی ده. دا ابن عربي یو ډېر لوی مفکر عرب تېر شوی و، سوریه او دې خواو کې اوسېدو. ابن عربي په خپل یو کتاب کې لیکلي دی، یو پاکستانی لیکوال و، هغه ماته دا قصه وکړله. هغه ډېر له دې صوفیانو سره جوړ و. هغه بل وایي دا عجیبه خبره ده، دا وایي ولي و. څنګه ولي و؟ وایي ته دې قصې ته وګوره، دا او دا د دروغو سړی نه و. وایي دی وایي چې زه هغه تللی وم کعبې شریفې ته، تر دې کعبې شریفې را تاوېدمه، داسې احساس مې وکړو چې د شاته مې څوک دی. داسې مې وکتل چې آدم علیه السلام و. ما ته د لیکوال ویل دی پاکستانی، وایي دا هغه خو د دروغو سړی نه دی، دا ابن عربي، او دا خبرې چې کوي دا د صرف ولایت ده. او ده ما ته وویل زه ډېر حیران پاتې یم چې آدم علیه السلام خو مړ دی، بیا ده څنګه ولیدو. دا بیا البته وروسته چې ما دغه د اساطیر مطالعه کړل، دغه لاشعور، د جمیل لاشعور مطالعه، ما یوه لاره ورته پیدا کړه خپله، او اوس یې منم د خپله لاره. اصلا ابن عربي یا هر لوی صوفي یا لوی ولی یا لوی شاعر یا لوی هنرمند، دا په حقیقت کې یا حتی لوی نابغه هر یو، دا جمعي لاشعور ته لاره لري. د انسان په جمعي لاشعور کې له آدمه تر دې دمه د انسان ټوله تجربه شامله ده. یعنې د ده دی چې په هغه وخت کې تېرېدو، له دې کعبې نه راتاوېدو،
په حقیقت کې د لاشعور چینې پرانیستې وې د ټولیز لاشعور او په هغه وخت کې د آدم هم لیدلی دی د فیثاغورس نوم هم اورېدلی ډېر لوی سړی تېر سوی دی که نه د ساینسدان هم په یونانیان هغې یوه خبره کړې ده او د ټولو خلک ورته حیران دي هغه هم زه دغسې تعبیروم زه یې نه تعبیروم د بل چا تعبیر مې لوستی و په دې باندې هغه وایي فیثاغورس وایي چې ما ته خپل اووه ځلې پخوانی ژوند را په یادېږي خلک وایي د په تناسخ عقیده لرله یعنې تناسخ والا وایي چې انسانان یو مړه سي بیا بېرته راژوندي کېږي بیا په یو بل شکل بیا ژوند کوي فیثاغورس داسې ویلي دي په حقیقت کې موږ په ساینسي لحاظ یا ساینس ورته وایي روانشناسي هر څه ورته وایي له دې لحاظ موږ داسې تعبیرولی سو چې د فیثاغورس د جمعي لاشعور د چینې په غاړه ناست و هغه په حقیقت کې د خپلو نیکونو هغه او د خپلو تیرو اجدادو تجربې ور په یادولی سوی نو بېرته اوس اخر ته راځم بیا اساطیرو ته اساطیر چې دي په انسان باندې داسې اثر لري وایي کله چې تاسې اساطیر یادوئ لکه خپل تیر ژوند چې در په یادوئ دا په شعر باندې ډېر اثر لري تاسې ته لکه یو تیر خوب چې در په یادېږي چې شعر وظیفه خو دا ده یا د ادبیاتو وظیفه خو دا ده چې ته داسې شی ولیکې چې په نورو اثر پرې باسي وایي د اثر پرې ایستلو ډېره لویه ذریعه چې ده هغه اساطیر دي دا خبره کېږي او دا وایي پخواني کتابو کې د پخواني ادبپوهان دې ته متوجه نه وو وروسته دا خلک ورته متوجه سوي دي خو پخوا به متوجه وو یا به نه وو لیکن اوس موږ څه کوو اوس موږ د افغانستان په کتابونو کې داسې لیکو چې څوک وایي پلاني هغه یاد کړی ده ترابان دې یاد کړی ده دا اساطیر دي که نه لیدلي به مې مقالو کې که نه دا د اساطیرو ډېر سطحي مفهوم دی اساطیر چې دي هغه اصلا په شعوري نه یو قسم لاشعوري شیان دي د ځینو لیکوالو په اثارو کې ډېر او بلکې ځینې خلک وایي د هر اصیل شاعر او هر لوی لیکوال په اثارو کې خامخا اساطیر خو اساطیر شکلونه لري کله کله ته په ظاهر یې نه وینې باطن یې نه وینې زه یې باطن در وښیم تاسې په داسې زمانه کې اوسئ چې مار نه یاست چلی هم څوک نه دی لیدلی چې مار مړ کړي لیکن اوس هم په خوبونو کې مار نه وینئ اساطیرو والا د اساطیرو د روانشناسان وایي دا چون پخوانی انسان په زرګونو کلونو د مارانو له لاسه تکلیف و له ماره به داسې تکلیف و خو چې کور دې جوړ کړو مار به هلته له هغه ورغی له دروازې د یوې وچې ماران پخوا ډېر هم و بیا وروسته انسانان هم مړه کړل که نه نو دی په حقیقت کې چې دی د شپې پروت په هغه کټ کې په خپله خونه کې به هم د مار له لاسه په آرام نه و نو مار ده ته یو خطرناک شی چې تر اوسه پورې دی نه پرېږدي اوس هم موږ په شعرونو کې له مار یادوو مار د ډېرو شیانو سمبول دی اژدها وایو ګورئ د اژدها هیڅ شته نه لیکن انسانانو پخوانو انسانانو په زرګونو کلونو د اژدها حضور منلی و یقیني و چې اژدها شته او بیا حتی پرستش به کوو د اژدها داسې قومونه هم و اوس هم موږ له اژدها نه یو قسم هغه لرو یو ویره لرو ګورئ دا په حقیقت کې اساطیري اثار دي په ادبیاتو کې چې مومن خان اژدها ووژني شیرینو ته د رسېدو لپاره باید اژدها مړ کړي ګورئ د نور اثرات یې درشم د اساطیرو یو کار دی ډېر مهم چې د انسان د ابتدا په حصه کې فکر کوي چې انسان څنګه پیدا شو هر دین هر عقیده که هغه موږ منو کې نه منو د ابتدا په حصه کې یو تصور لري او د ابتدا په حصه کې په ټولو تصورونو کې یو مشترک شی دی په ټولو عقایدو کې یو مشترک شی دی چې یو وخت خدای او انسان مځکه او اسمان سره وصل و موږ هم حتی په اسلام کې هم دا عقیده لرو انسان یو وخت په جنت کې و که نه او یو وخت داسې و چې خدای له انسان سره خبرې کولې دا تقریبا په ټولو عقایدو کې د انسان شته دا شاعران ګورئ که تاسې فکري همیشه یادوي وایي یو تیر وخت و هلته وصال و ټولو شعرونو کې تاسې وګورئ دغه شی به وي هلته چې ښه فکر وکړئ یا کوم وخت و دوی وایي روانشناسان وایي دا په حقیقت کې اساطیري تجربه ده یو بل شی در وښیم په ټولو عقایدو کې یو وخت داسې راځي چې انسان ژغورل کېږي فرضاً موږ په دیني عقیده کې یو وخت مهدي ظهور کوي عیسی علیه السلام ځکه ته راځي دا خبرې خو شته که نه کتابو کې راغلي دي ګورئ دا کمونیست خو ملحد دي معمولا کمونیستان چې دي خدای او رسول و دین دا شی نه مني لیکن کمونیزم کې تاسو فکر وکړئ و یو وخت د تاریخ راځي چې هغه ته د کمونیزم مرحله وایي په هغې کې به ګل و ګلزار هر شی دا بیرته په حقیقت کې په هغه ژغورنه باندې د اساطیر پېژندونکي وایي دوی له اسطورو منکر دي خو د اسطورو نه خلاصېدی نه سي وایي که ته هر څومره له اسطورو منکر سي اسطوره له یو بلې لارې تا ذهن ته درځي په تا حکومت کوي حتی د اسطورو د نه منلو لپاره به هم د اسطورو له طریقو استفاده کوي دا یو مثال ده که نه او بابا کمونیستو سړی وایي چې دا څنګه زمانه ده چې هر څه به هغې وایي داسې یو زمانه ده په هغې کې حکومت ته ضرورت نشته اورېدلي به مې که نه دا موږ ډېر اورېدلی دی دا موږ عمرونه هم ډېر دي شته که نه دا تاسو ځوانان هم دي اورېدلي دا به یې ویل د کابل که نه وایي داسې یو وخت به راسي چې حکومت ته به ضرورت نه وي په چرت کې به سو بابا دا حکومت چې دی دا انسانان خو داسې دي
دا په حقیقت کې همغه زمانه ده چې هغه کاروان صاحب څنګه وایي وخت به راځي. ګورئ دا تاسې کله چې کاروان صاحب وایي چې وخت به راځي دا په تاسې اثر کوي. روانشناسان وایي دا اساطیري اثر ده. ټول اساطیر کې دا وایي چې داسې وخت به راځي. دغه جمله په تاسې باندې یو اثر کوي. د اوبو خبره ده. اوبه چې دي په اساطیرو کې د ژوند او د شهوت سمبولونه دي. که چیرې اوبه لکه ژوند چې او بل له شهوت سره هم تعلق لري. په ډېرو قصو کې ګورئ تاسو وایي سپوږمۍ سر وهه راخیژه چې مسافر په سیند ګډېږي ډوب به شي نه. دا په حقیقت کې د عشق سیند ده. یعنې د عشق په سیند کې ډوب سي نو دی به ډوب سي پکې. دا اوس یو قسم د هغه وایي د ادم خان په نقل کې هغه یو بیت دی، یو هغه د ناره ده، وایي که بهیږي یو زرغون لښتی بهیږي دغه سر د ادم په باغ لګیږي پې کرلي لونګ د لویه خدایه لا چې هم پې زرغونیږي. دا څه شی دی؟ هېڅ معنا هېڅوک یې نشي معنا کولی. لیکن که ته اساطیري معرفت ته مراجعه وکړې چې اوبه چې دي د وصال د عشق او د شهوت سمبولونه دي، نو دا یو قسم هغه عشقي رابطې ته جنسي رابطې ته اشاره ده د دې دو میینو. نو ټول ادبیات په ادبیاتو کې ډېر داسې شیان دي چې په علت به نه پوهېږي خو خوند به یې پکې. نو دوی وایي چې دا خوند په حقیقت کې له اساطیرو سره تعلق لري او اساطیر چې دي همدغه شی دی چې ما درته وویل. متاسفانه دا بحث چې ده که 10 برابره نور هم موږ پای ته نه رسېږي خو همدغومره هم کافي ده. او که بیا یو بل وختو څو میاشتې بعده بیا یو بل تقریر هم په دې باره کې کوو. په خدای هم سپارم.